مونږ ته د دې اوبو ډېره غټه مسله ده په پورخو محله کې. مونږ 15 ورځې وشوې چې ماشین خراب دی. دا خلک ټول ذلیله شول، زنانه او نارینه مشران. زمونږ د اوبو څوک تپوس نه کوي. ماشین 15 ورځې خراب وي، په صوابۍ کې پروت وي. څوک خواله نه راځي چې یاره تاسو ته څه مسله ده، د اوبو ولې دا اوبو مسله موږ له نه حل کوئ. موږ له د اوبو دا مسله حل کوي. موږ نه تاسو اوټ اخیستی دی، تاسو اوټ اخیستی زمونږ په تاسو حق دی. موږ له د اوبو دا مسله حل کوي او راشئ موږ سره کښېنئ. موږ د اوبو دا مسله حل کوي. زموږ ماشین 15 ورځې خراب وي، زموږ څوک تپوس نه کوي. زموږ مشران کشران ذلیله کېږي. موږ کره د څښلو اوبه نه وي، د څښلو اوبه موږ کره نه وي. زموږ په جوماتونو کې د مونځ او درس دپاره اوبه نه وي. تاسو موږ نه اوټ اخیستی، اخر مسلماني ده، مسلماني ده. والله د الله رسول ته وګورئ، راشئ او موږ له خپل حق راکړئ. موږ له دا ماشین سم کوئ یا موږ ته نوی ماشین ولګوئ. موږ ته دا پیپونه برابر کوئ. دا زموږ په تاسو حق دی. الحمدلله زمونږ بایګانو ګورئ زمونږ په دې پرخو کې څومره سخت بحران دی. د اوبو واړه واړه ماشومان سهار ماښام وځي، سړي کار له لړ شي که اوبه راړي. دومره ټینشن دی چې زنانو ته هم تکلیف دی او سړو ته هم تکلیف دی. اوټونو له هر سړی راځي وایي اوټ ماله راکړه ماله راکړه. موږ تابعدار یو وروره، موږ انکار درته نه کوو. او دا نن دیارلسمه ورځ ده په دې علاقه باندې اوبه نشته. ښځو ته هم تکلیف و، زنانو ته هم تکلیف و، جومات کې ټاکنو لپاره هم تکلیف و. تاسو خلکو ته درخواست دی، مهرباني وکړئ ټي ایم ای والا به موږ له یو ټینکر راړي، دوه به راړي. د ټي ایم ای کار راځي دا نه دی. موږ دا مهرباني کوو چې هر روډ بای سایډ ته دا درخواست کوو چې موږ ته د اوبو ډېر غټ بحران دی چې د اوبو دا مسله دې حل کړی شي. السلام علیکم. تاسو پته ده زمونږ په محله کې نن 12مه ورځ ده چې اوبو موټر سوځېدلی دی او اوبه نشته. سهار پاسو خپل کارونه مزدورو لاړ شو، اوبو پسې ګرځو. دویمه ورځ یو سړی راشي اوټ لاین منې پي بیا زموږ په اوټونو وشي او بیا یو سړی تپوس نه کوي. زوړ ماشین لګېدلی دی، یو سړی تپوس نه کوي د اوبه لکه ماشین دویمه ورځ ده اوبه نشته. د نانه ځي اوبه راډکوي او لکه زمونږ ایم پي ایګان ایم ایل ایګان دی څه ته ناست دي، لکه دی څه کوي د اوبو ماشین دی نشي سمولی. دی به لکه مونږ له نور څه کوي. زموږ برخو کې سوا مسله د اوبو ده او اوبه نه راځي. دویمه ورځ ده چې موټر سم شي بیا وایي سوځېده. هلکه نه موټر راغلی هغه څه چې دی نه موټر راوړی هغه نشته، بیا وایي زوړ سم شي لکه دا زموږ ایم پي ایګان ته مینې ته خواست دی چې مونږ له د اوبو بندوبست وکړئ. که تاسو نه کېږي مونږ ته وایي، مونږ خلک به خپله وکړو بیا ځان له. لکه تاسو ناستې به سیټونو دا تاسو کار تاسو به یې کوئ. السلام علیکم. تاسو پته ده زمونږ په محله کې نن 12مه ورځ ده چې اوبو موټر سوځېدلی دی او اوبه نشته. سهار پاسو خپل کارونه مزدورو لاړ شو، اوبو پسې ګرځو. دویمه ورځ یو سړی راشي اوټ لاین منې پي بیا زموږ په اوټونو وشي او بیا یو سړی تپوس نه کوي. زوړ ماشین لګېدلی دی، یو سړی تپوس نه کوي د اوبه لکه ماشین دویمه ورځ ده اوبه نشته. د نانه ځي اوبه راډکوي او لکه زمونږ ایم پي ایګان ایم ایل ایګان دی څه ته ناست دي، لکه دی څه کوي د اوبو ماشین دی نشي سمولی. دی به لکه مونږ له نور څه کوي. زموږ برخو کې سوا مسله د اوبو ده او اوبه نه راځي. دویمه ورځ ده چې موټر سم شي بیا وایي سوځېده. هلکه نوی موټر راغلی هغه څه چې دی نوی موټر راوړی هغه نشته، بیا وایي زوړ سم کې وسوځي. لکه دا زموږ ایم پي ایګان ته مینې ته خواست دی چې مونږ له د اوبو بندوبست وکړئ. که تاسو نه کېږي مونږ ته وایي، مونږ خلک به یې خپله وکړو بیا ځان له. لکه تاسو ناستې به سیټونو دا تاسو کار تاسو به یې کوئ.